زه واجد الله تاسو ګورئ زما فیسبوک او یوټیوب چینل امید لرم چې خبرې او ژوند به مو ښه تېرېږي. نن د اډیاله جیل نه ډېر لوی خبره مخې ته راغلی دی او اډیاله جیل کې چې کوم جج صاحب دی هغه په دې خبره باندې مجبوره شوی دی چې هغوی نن خبرې کړل دي او ډېرې اهمې خبرې هغوی کړل دي. دا زه ستاسو مخې ته ږدم او د هغې وجه صرف او صرف دا ده چې څرنګه په دې ملک کې لاقانونیت دی، پستاییت دی او دا لاقانونیت او دا پستاییت او صرف او صرف د یو کس د غورځولو دپاره کیږي او لګیا دی او هغه یو کس څوک دی هغه عمران خان صاحب دی. موږ وګورو د 24 نومبر نه 2 ورځې مخکې پوره ملک چې کوم دی دا بند کړی شوی دی او په د دې ملک په حوالې سره یعنې دا صرف او صرف پنجاب دا ځل نه دی بند کړی شوی بلکې په پوره ملک کې د په 144 لګولی شوی ده. دا زه ستاسو مخکې دم چې په ملک کې په کم ځای کې د په 144 لګولی شوی ده او کومه علاقې بند کړی شوي دي. دا به ستاسو مخکې دم د دې په حوالې سره ډیټیل دی. د دې سره سره درته دا هم وایم چې بشرا بیبي صاحبه پرون چې کومه د سعودي عرب په حوالې سره بیان ورکړی و د هغې نه بعد د هغې افتر شاټس هم مخې ته راغلي او پاکستان تحریک انصاف څرنګې د بشرا بیبي صاحبه نه د لا تعلقۍ اظهار کړی دی دا هم زه ستاسو مخې ته نن ږدم او په دې باندې به هم خبرې کوو او په ډیټیل باندې به په دې باندې خبره کوو. خو دې نه اول زه در راځم او تاسو دا وایم چې د پنجاب حکومت اول دا فیصله کړې وه چې ځینې ضلعې په چې کومه دي په هغوی کې به دوی د په 144 لګوي خو نن دوی د خپله فیصله بدله کړله او پوره پنجاب کې دوی د په 144 لګول او پوره پنجاب دوی بند کړی دی. دا نوټیفیکیشن نن پنجاب حکومت د طرف نه چې کومه ده جاري کړی شوی دی د په 144 د نفاذ او دا په پوره پنجاب کې دی. په پوره پنجاب کې په جلسو په احتجاج په جلسونو په ریلیانو او په درنو باندې مکمل طور باندې پابندي ده او په دې نوټیفیکیشن کې دوی دا ویل دي چې د دې اطلاق به د هفتې یعنې د 23 نومبر نه به د ګل د ورځې د 25 نومبر پورې به وي. نوټیفیکیشن دوی جاري کړی دی او د په 144 دوی ویل چې دا د امن او امان د وجې نه موږ دا جاري کړل. حکومت چې کومه د پاکستان تحریک انصاف د 24 نومبر په اسلام آباد کې چې کومه ممکنه احتجاج دی د هغې خلاف ټیک ډاون هم شروع کړی دی. د تحریک انصاف دا کومه احتجاج چې کومه دی د دې لپاره دوی د سین پولیس 1450 چې کومه زرې تربیت اهلکار دي هغه دوی راغوښتل دي او د هغې لپاره دوی انټرسټینګ کار او یو نوی کار دا کړی دی چې د هغې لپاره یو سپیشل ټرین راغوښتی دی او په هغه سپیشل ټرین کې دا کسان کېنول دي او دوی روان کړي دي او دوی به اسلام آباد ته رسیږي. بل طرف ته حکومت چې کومه دی د پاکستان تحریک انصاف د کارکنان د ګرفتارولو لپاره ټیمونه هم تشکیل کړل دي. 26 نمبر چونګې چې کومه دی اسلام آباد ته کوم ځای کې چې انټرنس وي هلته دوی چې کومه دی ګرینډ اپریشن هم شروع کړی دی او هغې لپاره دوی کوشش هم کوي. خیبر پښتونخوا کې هم یو ډېر مهم کار شوی دی او هغه دا شوی دی چې د خیبر پښتونخوا سیاسي پولیس چې کومه دی دا به په سیاسي سرګرمیان نه لرې پاتې کېږي. د هغې لپاره یو ضابطه اخلاق چې کومه ده دا هم جاري کړی شوی دی. خیبر پښتونخوا پولیس افسران او د هغې اهلکار چې کومه دي د هغې لپاره یو ضابطه اخلاق جاري کړی شوی دی چې په هغوی کې دوی ته چې څومره سیاسي سرګرمیان دي د هغې نه لرې پاتې کېدو هدایت کړی شوی دی. ډي آی جي اپریشن خیبر پښتونخوا پولیس افسران ته په ذریعه خط هدایت کړی دی چې پولیس اهلکار بشمول ګنرز چې کومه وي د هغې کومه سپیشل خپل سیکورټي ګارډ چې کومه وي هغه به هم په هېڅ قسمه سیاسي اجتماع کې شرکت نه کوي. یقینا دلته تاسو د دې نه اندازه لګولی شئ چې دا کومه ګنرز وي دا سپیشل د ایم این ایز ایم پی ایز یا کومه سرکاري کسان چې کومه وي د دغه ضلعې چې کومه حکومت وي د هغې لپاره دا وي او یقینا د دوی ذمهواري دا هم وي چې دغو ته سیکورټي ورکړي او چېرته چې تاسو دا منع کوئ د دې نه یقینا دا هم دوی یو نوی کار کړی دی. دا ځله راځو پرون تاسو ته ما دا هم ویلي چې د اسلام آباد کومه تاجران دي هغوی یعنې د سوپر مارکیټ چې کومه تاجر وو هغوی یو کیس دایر کړی یو درخواست یې دایر کړی اسلام آباد های کورټ کې یو نوی کار کړی او د هغې نه علاوه نن یو نوی کار دا شوی دی چې د اسلام آباد ټرانسپورټ اتارټي چې کومه ده د ښار چې څومره ټرانسپورټ اډې دي د هغې د بند کولو هغې حکم جاري کړی دی. د پی ټي آی د احتجاج پیش نظر اسلام آباد ټرانسپورټ اتارټي د ښار چې څومره ټرانسپورټ اډې دي بند کولو حکم جاري کړی دی. ټرانسپورټ اتارټي د طرف نه دا وینا ده چې وفاقي دارالحکومت کې ممکنه چې کومه کشیده حالات په پیش نظر باندې ټرانسپورټ اډې چې کومه د نن د ماښام نه به بندې کېږي. سیکرټري اسلام آباد ټرانسپورټ اتارټي وینا دا وه چې ټوټل مالکان چې کومه د اډو دي هغه دي د خپل اډو مخې ته خاردار تارونه ولګوي خپلې اډې دي بندې کړي. پی ټي آی د 24 نومبر د احتجاج د رکاولو لپاره پنجاب حکومت هم متحرک شوی دی.
पंजाब हुकूमत مختلف لارې بندي کړل دي. که دا وخت موږ وګورو نو فیضاواد ته مختلف نور یعنی مزید نور کنټینر را رسول دي او راولپنډي هم دا پنډۍ چې کومه ده حدود یې هم بند کړل دي او پنډۍ نه چې څونه لارې اسلام آباد طرف ته تللي هغه یې غونډې بندي کړل دي. چیرمن پاکستان تحریک انصاف وکیل فیصل چودھری صاحب ایډوکیټ وینا دا وه چې عمران خان صاحب دا ویلي دي چې د 23 نومبر د احتجاج چې کومه ده د 23 نومبر دا کوم کال چې عمران خان صاحب وکړه دا په هر حال باندې کیږي او په دې باندې به عمل درآمد کیږي او هغې ویل چې دوی به د خپلې فیصلې نه شاته نه ځي. عمران خان صاحب په دې کې دا هم ویلي چې عمران خان صاحب چې کومه د بدلې اخیستلو دا روایت دی دا به دوی دا ځل ختموي او د میثاق مدینه په شانته کار به دوی کوي، نه به دوی سزا خپل سیاسي کسانو ته ورکوي او نه چې کوم افسرانو د دوی خلاف کاروايي کړله نه به دوی هغې ته سزا ورکوي. بشرا بیبي صاحبه چې کومه بیان وکړه د سعودي عرب په حوالې سره د هغې خلاف د هغې افټر شاک څومره روان دي د هغې سلسله 190 میلیون پاونډ ریفرنس کې بشرا بیبي صاحبه ضمانت وارنټ ګرفتار چې کومه دا هم جاري کړی شوی دی او د هغې دپاره دا حکم ورکړل شوی چې دوی ګرفتاره کړی شي او په 26 نومبر کې دي 26 نومبر ته د عدالت ته پیش کړی شي. احتساب عدالت جج ناصر جاوید رانا دا 8 سماعتونو نه مسلسل چې کوم د بشرا بیبي صاحبه هلته نه پیش کېږي د هغې د وجې نه دوی د ناقابل ضمانت وارنټ ګرفتاري جاري کړله. راځو او دا درته وایم چې مشیر اطلاعات برسر صاحب چې کومه دی هغې هم د بشرا بیبي صاحبه نه د لاتعلقۍ اظهار کړی دی. هغې ویلي دي چې دا د بشرا بیبي صاحبه خپله نقطه نظر دی. هغې ویلي چې چېرته یو پارټي کومه خپله نقطه نظر ورکوي نو یا خو د هغې پارټۍ چیرمین وي یا د هغې پارټۍ چې کومه سیکرټري وي هغه د هغه پارټۍ نقطه نظر چې کومه ده دا پیش کوي د هغې موقف پیش کوي. هغې ویلي چې بشرا بیبي صاحبه ته خو نه څه په پارټۍ کې عهده میلاو شو ده او نه دا د پارټۍ په څه کوئی تنظیمي ذمہداري د دې سره شته ځکه د دې وجې نه دې چې کومه نقطه نظر پیش کړی دا د دوی خپل دی او دا د دوی خپل ذاتي دی او پاکستان کې هر چاته دا اجازه شته چې خپله نقطه نظر پیش کړي. اسلام آباد هائی کورټ د چیرمن پی ټی آی عمران خان صاحب د پارټۍ رهنما ملاقات نه کولو باندې توهین عدالت کیس په سپرډن اډیاله جیل کې معافی قبول کړې ده. یعنی دا په دې کې ډېر زیات انټرسټینګ او اهم پوینټ و او غټه لویه خبره وه. پی ټی آی د طرف نه پارټي چیرمن عمران خان صاحب د رهنماوان چې هغه چې څومره رهنماګان دي د هغې سره د ملاقات نه کولو باندې توهین عدالت کې سماعت په اسلام آباد هائی کورټ جسټس سردار اعجاز اسحاق خان صاحب کړی دی. دوران سماعت کې هغې آر پی او راولپنډي او سپرډن اډیاله جیل چې کومه دی د هغې نه معافي غوښتې ده او درخواست آخري وارنینګ یې دوی ته ورکړلی او د دوی دا درخواست یې قبول کړی دی. جسټس سردار اسحاق خان ریمارکس ورکړي وو. هغې ویلي وو چې دا زه تاسو ته آخري ځل موقع در کوم او د دې نه بعد به سپرډن چې کومه ده یقین دهاني وکړه هغې ته او ویل چې بس بالکل دا ټیک ده په دې باندې به عمل درآمد کېږي. په دوران سماعت کې یو دوه ډېر اهم کارونه شو دي دا زه ستاسو مخې ته ږدم. دوران سماعت کې دلایل ورکولو په وخت کې پی ټي آی وکیل شعیب شاهین صاحب ویلي چې زموږ په ملک نظام چې کوم دی داسې دی په هغې باندې جسټس سردار اعجاز خان اسحاق خان ریمارکس ورکړ. هغه ویل چې شعیب صاحب د ملک نظام چې کوم دی دا د یو یا د دوه عدالتونو نه ټیکېږي بلکې د ملک دا نظام چې کوم دی دا د عدالتونو د لاس نه هم وتلی دی د پارلیمنټ هاوس د لاس نه هم وتلی دی او دا یو د بل چا لاس ته رسېدلی دی. دلته تاسو ته خپله باندې پته ده چې چا لاس ته رسېدلی دی. جسټس سردار اعجاز خان وینا دا وه چې څرنګه تاسو خلک نیسئ او د دې ساک ته چې کومه تاسو نقصان رسوئ دا ماته پته ده چې دا تا بذات خود نه دي کړ او جان بوجھ کر دې نه دي کړ بلکې دا په تا باندې کړی شوي دي. هغې ورته دا ویلی چې تاسو ماته دا ووایئ چې په تاسو باندې دا هر څه چا کړلي که چېرته تاسو ماته دا کس نه ښایي تاسو ماته دغه کسان وښایي نو موږ د هغې خلاف کاروایي وکړو. که چېرته تاسو موږ ته دغه کسان نه ښایي نو بیا به د آر پي او او د سپرډنټ خلاف چې کومه دی کاروایي کېږي. خو د هغې نه بعد خبره دا ده آخري چې هغوی ته دا وویل چې دا تاسو لپاره آخري وارنینګ دی او د دې نه بعد که چېرته داسې دغه راغلی نو ستاسو خلاف به کاروایي کېږي. نو کوشش کوم چې مزید ډیټیل ستاسو مخې ته کړم. د بلې ویډیو پورې ماته اجازت راکړئ. د الله په امان.